زه اوس اړ نه یم چې څوک رابطه پالي یا نه، چې بومیجار قربان کول هغه کیسې لاړې. مړ به ومه حتما که رښتیا مې هم ته سا وای، تا پسې خو باید چې ښه سم صحیح تبا وای. ما به غورځولی خو د جګ کړنګ نه لاندې، ژوند که یې پر ژی ناست وای بې پامه ما ته یې شا وای. او 230 میسیجې پاتې بې ځوابه وای خدای، خو دومره دې څوک ولې بې پروا وای. زما په زړه کې دې ډېر بد شکونه پرېښودل، دا وروستنی چلند دی باید دا رقم نه وای. دلته له لوږې مرو خو خلته به وي څه عذاب، ظلم دی 2 ځایه خو باید جهنم نه وای. زندګۍ کاش یو ځای دې هیره کمه پاتې سي، زندګۍ کاش یو ځای دې هیره کمه پاتې سي، چې بیا راګرځم له همغه ځایه لاړه اوسې. یو مجسم شکل د مینې نه جوړ شکل ده او شعر باید وپالل سي، د شعر ناز یوړل سي. لکه پیاره دي په باره کې مې لږ معلومات ورکړه. پښتونخوا یو ستر شاعر صاحب شاه صابر هغه په شعر کې کاپیه ماته کړې ده. شعر لپاره مهم توکی د شعر لپاره مهم څه خیال دی په شعر. ټول لربر پښتون ولس ته خاص کر مسافر ملګرو ته سلام او مینه، په دې امید چې ټول به راته ښه وئ او صحت په کلو کې به وئ. ملګرو بیا هم له پکتیا نه در سره یو. په پکتیا کې زموږ خوږ یار او ښایسته شاعر محمد الله حمیم صاحب را پیدا کړی دی. حمیم صاحب ډېره ښه شاعري کوي، ښه خیال او فکر لري. نو ومې غوښتل چې په پکتیا ولایت کې دی را پیدا کو او تاسو لپاره ترې ښایسته ښایسته شعرونه ریکارډ کو. نو حمیم صاحب دا ضریات په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو. ستړي مه شئ. مننه کوم یاد صاحب، ډېره مننه چې تر پکتیا راغلی، خدای مو ونازه. ډېره مننه حمیم صاحب، ډېر ښایسته ماحول دی خاص کر د شاعرۍ لپاره. نو دا چې لیدونکي به در سره بلد هم وي، نو بیا هم د لیدونکو لپاره د خپل ځان شناخت او تعلق په باره کې یو څه راته ووایه. مننه، محمد الله حمیم یم، د پکتیا یم، مطالعه یم، همدومره خبرې په کافي دي. صحیح. نو لیدونکي به په تمه نه پرېږدو، نو سم د وار دې رځو شعرونو ته در څخه اوري یاره. سمه ده. غزل دی چې که پرې تېروتی زموږ مشر پلار ادم نه وای، زموږ په زړو کې به هم مینه د غنم نه وای، او که مو په غرونو او ښارونو کې ماتم نه وای، نو د شپېلۍ غږ به هم داسې تری تم نه وای. ډېر ښه بیت دی. پر ما څه نه کېدل بس مړ به وم، خو ستا یې څه درده پرېږده یې مړه، ته به یې چې کم نه وای. وای یاره دا بیت اورو. پر ما څه نه کېدل بس مړ به وم، خو ستا یې څه درده پرېږده یې مړه، ته به یې چې کم نه وای. ډېر ښه دی یاره. دلته له لوږې مرو خو خلته به وي څه عذاب. دلته له لوږې مرو. دلته له لوږې مرو خو خلته به وي څه عذاب، ظلم دی 2 ځایه خو باید جهنم نه وای. ډېر ښه دی یاره. او ځان به دې ټول و خو باید چې زه خبر نه وای. ځان به دې ټول و خو باید چې زه خبر نه وای، دومره بې ځایه دې له خولې نه وتي زم نه وای. وای یاره ډېر ښه دی. زما په زړه کې دې ډېر بد شکونه پرېښودل، زما په زړه کې دې ډېر بد شکونه پرېښودل، دا وروستنی چلند دی باید دا رقم نه وای. چې له 2 یو من پسې یو پاتې سي هو صحیح، چې له 2 یو من پسې یو پاتې سي هو صحیح، فقط په مینه کې باید دا ځواب سم نه وای. که مزمیر خرڅ وای د نورو په شان یا حمیمه، که مزمیر خرڅ وای د نورو په شان یا حمیمه، د دوی په شان به زموږ زړونو کې هم غم نه وای. ډېر ښه دی یاره. ډېره مننه. نور دې اورو پر لفظي. سمه ده. غزل دی چې یا زما د مخ دښتې شډله ښیې شاړه اوسې، یا زما د مخ دښتې، یا زما د مخ دښتې شډله ښیې شاړه اوسې، اوښکې ورکوزه مسې سترګو کې ولاړه اوسې. ډېر ښه دی یاره. او زه مات وزری مرغه بند ضرورت کپس کې، زه مات وزری مرغه بند ضرورت کپس کې، ته لکه زرکه د مغرورو غرو په غاړه اوسې. ډېر ښه دی یاره. او زندګۍ کاش یو ځای د هیره کمه پاتې سي، زندګۍ کاش یو ځای د هیره کمه پاتې سي، چې بیا راګرځم له همغه ځایه لاړه اوسې. ډېر ښه یاره. او زړه دې راتش کړ رب دې ستا زړه ډک په بنګو لري، زړه دې راتش کړ رب دې ستا زړه ډک په بنګو لري، سګرټه جار سم د دمګرو د خولې لیاړه اوسې. وای یاره دا بیت. ډېره مننه. زړه دې راتش کړ رب دې ستا زړه ډک په بنګو لري، سګرټه جار سم د دمګرو د خولې لیاړه اوسې. ډېر ښه. څېره دې وغوړېږه شونډې دې مسکی پاتې سه. یاد سه. څېره دې وغوړېږه شونډې دې مسکی پاتې سه، لرې له تورو خلکو لرې دې له پاړه اوسې. او
حمیمه ته دې د رنګو په منځ لیتاړه اوسې رنګینۍ ټولې ستا شه جار سره له واړه اوسې. هاي هاي حمیم صاحب ډېر ښایسته کلامونه مو راسره شریک کړي. یو څو پوښتنې در څخه پوښتمه د شاعرۍ په باره کې. لومړی خو دا راته ووایه چې شعر څه معنا او د شعر جوړښت په باره کې لږ څه راته ووایه. هغه نوي شاعران کوم چې شعر نړۍ ته دوی ته زه راځي اکثر داسې وي چې د شعر کفیار ادیب سره لږ نابلده وي. دې باره کې د خپلې تجربې دوی سره شریک کړه تر څو دوی تاسو له تجربو څخه خپله ګټه واخلي. مننه. شعر خو تر اوسه هم داسې ځانګړی نه دی تعریف سوی، ځکه هر څوک یې د خپل لید نه تعریف کوي. شعر د مینې شی ده، شعر یو مجسم شکل ده، د مینې نه جوړ شکل ده او شعر باید وپالل سي، د شعر ناز یوړل سي. شعر یو ډېر د رنګونو نه جوړ شی ده. شعر کولی سي ټولنه بدله کړي، کولی سي یو ملت بدل کړي، کولی سي په فکري بدلون کې ډېر ستر کار وکړي. نو په کار داسې موږ نوي شاعران ما په شمول اول باید ځان ته ووایم څوک چې نوي شعر ته راځي باید شعر وپالي، پښتو وپالي. د شعر ډېر نازک رګونه دي، ډېر نازک تارونه دي، دومره پام دې ورسره وکړي، دومره پام چې په ډېر د خپل هنر دې وروزي په ځان کې. دا به ما څو خبرې وي. نو د کفیار ادیب په باره کې مې لږ معلومات ورکړه. ډېر کله داسې شوي دي د پښتونخوا یو ستر شاعر صاحب شاه صابر هغه په شعر کې کاپیه ماته کړې ده. نو ډېر به په دې سم نظر چې حتمن د یو جوړښت وي، یو اسکلیټ دی وي. د شعر لپاره مهم توکی، د شعر لپاره مهم څه خیال دی، په شعر کې شته موضوعات دي، په شعر کې شتوالی دی. نو کاپیه او ردیف دا شعر ډېر جوړوي، ډېر که ښه استعمال شي. ځینې داسې شعرونه وي چې هغه ردیف نه لري خو یوازې کاپیه یې وي، خو هغې کاپیې دومره یو په خوند یې راوړې وي، هغه کاپیه یې دومره په رنګ راوړې چې هغه د ردیف کمی نه محسوسېږي په شعر کې. نو دوی ته به زه دا ووایم چې له کاپیه او ردیف سره د شعر سره په ټوله کې شریعت سره ډېر پام وکړي. ډېر ښه. نو حمیم صاحب د خپلو شعرونو په باره کې لږ معلومات ورکړئ. څومره شعرونه مو لیکلي دي، کوم چاپي اثار هم لرئ یا کوم پلان مو شته یا نه؟ نه تر اوسه خو نه پلان لرم او نه مې چاپي اثار شته، ځکه د شعر د ابلاغ وسیلې اسانه سوي دي. تاسو سره کوم ګلالي خلک د ژوندي وي هغوی شعر رسوي. نو دومره زر به پلان هم ونه لرم، حتی فکر به هم ونه کړم. غزلونو شمېر داسې دقیق نه ده معلوم، تر 50-60 غزلونه به وي او د 3 کالو په موده کې. ډېر ښه. د څه نه متاثره شوئ چې شعر مو ولیکئ؟ په ټوله کې له فطرت متاثره سوم، له پښتني فطرت متاثره سوم او له شعر متاثره سوم، شعر مې ولیک. ډېر ښه. نو خوږه معلومات مو لیدونکو ته ورکړل. نو لیدونکي به نور نه په تمه کوو، یو څو شعرونه نور هم در څخه اورو. سمه ده. مړ بوم حتما که رښتیا مې هم ته سا وای، تا پسې خو باید چې ښه سم صحیح تباه وای. مړ بوم حتما که رښتیا مې هم ته سا وای، تا پسې خو باید چې ښه سم صحیح تباه وای. ما به غورځولی خو د جګ کړنګ نه لاندې، ژوند که یې پر ژۍ ناست وای بې پامه ما ته یې شا وای. ما به غورځولی خو د جګ کړنګ نه لاندې، ژوند که یې پر ژۍ ناست وای بې پامه ما ته یې شا وای. دغسې یو څوک مې وای موندلی چې درک وای، دغسې یو څوک چې هر عادت یې لکه زما وای. ډېر ښه دی. او کله کوم ځه له نورو که په سر کې مې هوا وه، ولې د تکرار له ما د عشق غلطي بیا وای. ډېر ښه دی. او 230 میسیجې پاتې بې ځوابه، وای خدای خو دومره دې څوک ولې بې پروا وای. ډېر ښه. ته خو د حمیم خدای وې، تا ولې داسې پرېښود. ته خو د حمیم خدای وې، ته خو د حمیم خدای وې، تا ولې داسې پرېښود. څه به دې ځواب وکړه پوښتلي چاله تا وای. ډېره مننه. غزل دی چې ته وا د بس تمځای وم، دومره لنډ وخت وې لاړې، چې د پوره شو ضرورت بې مخه ښې لاړې. زه اوس اړ نه یم چې څوک رابطه پالي یا نه، چې به مې جار قربان کول هغه کیسې لاړې. او خانه بس څه یې کوې، ډېر دې په هنر خرڅ کړم. خانه بس څه یې کوې، ډېر دې په هنر خرڅ کړم. ښه دې له زړه سره سلا په ارادې لاړې. او اوس په ورغوي ستا له نوم سره زړه نه رسموم. اوس په ورغوي ستا له نوم سره زړه نه رسموم. اوس مې له زړه نه ته تر خپلې اندازې لاړې. ډېر ښه. ډېره مننه کوم. اوس په ورغوي ستا له نوم سره زړه نه رسموم. اوس مې له زړه نه ته تر خپلې اندازې لاړې. بهترین دی. او حمیمه مینې څخه روغ وتل اسانه نه و. حمیمه مینې څخه روغ وتل اسانه نه و.
حمیمه غوټه غوټه وینې مې له خولې لاړې. ډېر خوند یې وکړ حمیم صاحب. نو د وروستۍ کې هغه مسافر ملګري چې د وخت کې موږ د سکرین په شیشه باندې ګوري، خاص کر هغه ملګري چې مسافر دي، بیا موږ سره یې د پکتیا ولایت ته راتګ زمینه یې موږ ته مساعده کړې وه. نوررحمن خاورین صاحب هغې د کور ودان وي چې تاسو یې موږ راورسولو، تاسو باندې ښایسته شاعرانو سره موږ مرکې وکړلې. نو هغې لپاره د وروستۍ کې د مسافرۍ اړوند کوم بیتونه وي یا بل داسې کلام وي دوی ته ډالۍ کوي؟ سمه ده، ډېره مننه. آباد دې وي، خدای دې سلامت لري. دا یو غزل به دی ته ووایم چې نه مو خندا له زړه ده نه راځي ژړا یاره، نه مو خندا تر زړه ده، نه مو خندا له زړه ده نه راځي ژړا یاره، زړونه زاده خو په څېرو لرو مسکا یاره، چې مو پرې وکړ الوت موږ ورکړه هوا یاره، همغه خلک شول زموږ د سر بلا یاره، او زما د ژوند په سرلی ټول پکې خواره واره دي. یاد صاحب زما د ژوند په سرلی ټول پکې خواره واره دي، بیخي سنه ده ستا د سترګو دا ښکلا یاره. ماښام لمدې سترګې د ښار رڼاوې ماتې وینم، ماښام لمدې سترګې د ښار رڼاوې ماتې وینم، بیا مې زړه خپ شو او رکیږي د رضا یاره، له ځان له خدای له تا او یا که له دنیا یاره، هو ګیلمن خو یم خو ولې او له چا یاره. او اخیری بیت دی چې زما په کام کې اوس هم ژوند د 19مې پیړۍ، زما په کام کې اوس هم ژوند د 19مې پیړۍ، زما په کام د جهل شپه نسوه سبا یاره. ډېره مننه. دا غزل ډېره مننه. ډېر خوښ شو چې زموږ بلنه مو قبوله کړه، موږ ته مو وخت راکړ، بیا هم ستاسو کور ودان. ملګرو دا وه په پکتیا ولایت کې د محمد الله حمیم صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي خپرونه. تر بل دغسې بنډاره موږ ته اجازه راکړئ. ښه وخت او ښې چارې.